أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا على براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اوس دا مخکې الله پاک د دلیل د توحید د باری تعالی د پاره خلقت د انسان ذکر کو چې وګورئ انسانانو تاسو الله پیدا کړي او بعضې وفات کوي بعضې هغه ذلیل عمر ته راولي. دا څوک کوي؟ الله پاک کوي. او بیا یې په آخره کې وفرمیل ان الله علیم قدیر، بېشک الله پاک چې دی دانا دی او قدرت والا دی. نو په دې رکوع کې هم دلایل د توحید د باری تعالی ذکر کیږي او ابطال د شرک. په دواړو رکوع کې باطلوالی د شرک دا ذکر کیږي او بعضې مثالونه ضروري هغه ذکر کوي د توحید د باری تعالی چې تاسې وګورئ الله پاک خو ټول مخلوقات پیدا کړي دي او بیا انسانانو تاسو هم پیدا کړي او تاسو ته قسمه قسم سهولتونه او زندگی در کړې ده او همدارنګې شات کې درته شفا ګرځولې ده او شودې درته ښایسته نعمت پیدا کړی دی. داسې نور نعمتونه په دې باندې سوچ او فکر وکړئ. په دې ځای کې الله پاک مثال ذکر کوي چې وګورئ تاسې په دنیا کې الله پاک بعض خلکو ته بهتري ورکړي په رزق کې او بعضې کمزوري دي بعضې ښه دي. نو تاسې ګورئ یو سړی دی هغه ته الله ډېر مال ورکړی او هغه بیا خپل غلامان لري او نوکران لري، هغوی باندې مصرفونه کوي. نو دغه غلام او دی په یوه مرتبه کې خلک حسابوي؟ نو هېڅکله نه حسابوي، ځکه چې آبادار ته خلک بادار وي او غلام ته غلام وي. نو دغه رنګې الله پاک چې دی دا خالق او مالک او متصرف دی، نو عبادت د یوازې د الله په کار دی. الله وی والله فضل بعضکم، الله پاک فضیلت ورکړی دی بعض ستاسو ته علی بعض په بعض نورو باندې فی الرزق په رزق کې. فما الذی فضلوا، بس هغه کس چې هغوی ته فضیلت ورکړی شوی دی برادی رزقهم، هغه مصرفونکی وي او ورکوونکی د رزق د دوی لره علامه په هغه باندې ملکت ایمانهم چې مالکان دي خلاصونه د دوی فهم فیه سوا، دوی په دې کې برابر دي؟ نه برابر نه دي. افبنعمت الله یجحدون، آیا په نعمت د الله پاک باندې دوی څه کوي؟ انکار کوي او شرک کوي د الله سره. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، الله ګرځولي تاسو د پاره د نفسونو ستاسو نه ښځې، یعنی د نفسونو ستاسو نه معنا د نوع ستاسو نه، هغه هم نوع انساني ده، د انسان نه پیدا دي او د انسان خاصیتونه هغه لري. وجعل لکم من ازواجکم، او ګرځولي الله پاک تاسو د پاره من ازواجکم د ښځو ستاسو نه بنینا بچیان درکوي، وحفدتن او خادمان، او یا حفدته په معنا د نوسیانو سره. ورزقکم، ځکه زمونږ استاسې پښتانه وایي که نه، وایي زوی چې دی دا ونه ده او دا نوسی چې دی دا میوه ده. ورزقکم، او روزي درکوي تاسو ته من الطیبات د پاکو شیانو نه. نو پاک او لذیذ او خوندور شیان الله پاک روزي مقرر کړي دا د انسانانو دپاره. افبالباطل یؤمنون، آیا په باطل باندې دوی ایمان لري؟ په باطلو الهو باندې.
وبنعمت الله او په نعمت د الله باندې هم یکفرون دوی انکار کوي ويعبدون من دون الله دوی عبادت کوي بغیر د الله نه ما د هغه چا لا یملک لهم چې مالک نوي دوی دپاره رزقا د رزق دا لات او منات او عزا د بوتان دا مالک د رزق نه دي من السماوات د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه یعنی هغه نه باران ورولی شي او نه د ځمکې نه یو شی زرغونه کوی شي شیئا هیڅ شي لره ولا یستطیعون او طاقت نه لري دوی فلا تضربوا لله الامثال مو بیانوئ الله پاک لره مثالونه یعنی په انسان باندې مقیاس کوئ ان الله یعلم الله پویږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږئ ضرب الله بیانی الله پاک د پاره د نفی د شرک مثلا یو مثال عبدن چې یو غلام دی مملوکن د چا په ملک کې دی مملوکن لشخص د یو شخص په ملک کې دی لا یقدرو چې قادر نوي علی شین په یو شی باندې یعنی نه کم کمال لري نه کتابت لري نه بل شی لري او ومن او هغه څوک رزقناه چې ورکړی دی هغه ته موږ منا زموږ د طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته پاک ډیر مال او متاع ورکړي فهو ينفق منه او دی مصرفوي د دینا سرا په پټه و جهرا او په ښکاره هل یستوون ایا دا دواړه برابر دي سره الحمدلله نو اوه تاسو چې حمد او ثنا د الله د پاره ده نه د غیر الله د پاره بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي نو دا غلام او هغه څوک چې هغه ته الله څه ورکړي دي او دا مصرفونه کوي دا برابر نه دي نو دغه رنګې الله پاک چې دی هغه دا ټول مخلوق پیدا کړی تیم پیدا کړی انسان او تا د پاره د خوراک سهولتونه هم برابر کړي زمینه هم درته برابره کړې ده او دغه بوتان چې دي دوی هیڅ شی نشي کولی وضرب الله مثلا او بیانی الله پاک مثال رجلین د دوو نفرو احدهما چې یو په دې دواړو کې ابکمو ګونګی دی لا یقدرو قادر نه دی علی شین په یو شي باندې خبرې نشي کولی وهو کل علی مولاه او دې بوج وي په مولا باندې او بار وي په خپل مولا باندې اینما یوجهه چې کم طرف ته روان کی او ویلې کی چې زه دا کار وکړه لا یأتی بخیر دی راتګ نه کوي په خیر باندې نو شر راوړي هل یستوي هو ایا برابر دی دغه سړی ومن او هغه څوک یأمر بالعدل چې هغه امر کوي په عدل او په انصاف یعنی په توحید د باری تعالی چې هغه الله دی نو دا دواړه برابر نه دي وهو على صراط مستقیم او دې په سیده لار باندې روان دی نو د الله پاک ټول احکام هغه په سیده لار باندې دي ولله غیب السماوات اوس دا مخکې بیان د دلایل د توحید د باری تعالی عقلیه او امثله پکې ذکر شو د توحید د پاره په دې کې هم داسې ده دلایل د توحید هم ذکر کیږي او مثالونه هم ذکر کیږي د توحید د باری تعالی باندې نو فرمایي ولله غیب السماوات او الله لره ثابت دی غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې وما امر الساعت او نه دی امر د قیامت قیامت داسې په ډولونو باندې نه راځي یو ناڅاپي به راځي او په ځان به څوک خبر هم نه وي چې قیامت راغلی وي او حدیث کې راځي چې یو انسان به یو نوړی راوچته کي او خولې ته به لنۍ راوړي چې بس مړ به دا قیامت به وي او یو انسان به یو رخ ګز کوي نو رخ به یې داسې نیولی نو تر اخره پورې چې رسوي دی به قیامت به راغلی یو انسان به غوال وشي دا تی به لاس کې نیولی چې راکش کوي بس قیامت به راغلی نو الله وی وما امر الساعت نه دی امر د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګو بلکې د دین هم تیز او هو اقرب او یا د دین هم نزدې ان الله بشک الله پاک چې دی علی کل شیء قدیر پر یو شی باندې قادر دی
نو په یو ان فن کې به دا ټوله دنیا ختم شي. والله اخرجکم، که نور څه نه پوهېږئ یوه خوا دې خوا دنیا درته نه ښکارېږي نو ځان خو به درته ښکاري انسانه که نه، ته ولې اوس دومره اوچتې اوچتې خبرې کوې؟ والله اخرجکم، الله را ایستلی تاسې من بطون امهاتکم، د خېټو د مرغانو ستاسو نه، لا تعلمون شیئا، تاسې نه پوهېدلی په هېڅ شي باندې په اوله کې. ځکه چې ماشوم وي او طفل وي په هغه باندې نه پوهېږي په یو څه. او وجعل لکم السمع، ګرځولې ده الله تاسو دپاره غوږونه. دا څومره زبردسته قوه ده. که مخامخ درته څوک خبرې وکړي، که شاته وکړي، که ښي طرف ته که چپ طرف ته، نو آواز اوري. والابصار، او سترګې درکړي دي، څومره زبردست نعمت دی، هر څه درته ښکاري ورځ او شپه. والافئده، زړونه یې درکړي دي، پوهه یې درکړې ده، علم یې درکړی دی، ذهانت یې درکړی. د څه دپاره؟ لعلکم تشکرون، دپاره دی چې تاسې شکر وباسئ د الله پاک د نعمتونو. دا ټول دلالت کوونکي په توحید د باری تعالی دی، دا یو ذات دا کارونه کوي. علم یرو، دوی نه ګوري الی الطیر، مرغانو ته، مسخرات چې دا تم شوي دي او ایثار شوي دي، فی جو السماء، په منځ د اسمان کې، یعنی د ځمکې او د اسمان په منځ کې دي او بره دي، رواني او مزلونه کوي. دا ځاڼې وګوره څومره غټ غټ مزلونه کوي. چیرته ما دا ونیلي چې دغه ځای کې کېناستې، بس رواني دغه باندې. ما یمسکهن، نه دي ایثار کړي دوی لره الا الله، مگر الله پاک. او د هماغې نه اوس انسان تیاره جوړه کړه، په ساعتونو ساعتونو مزلونه تیارې کوي. الله پاک انسان ته دا کمال ورک، او څومره زیاته اوسپنه او څومره بارونه یې پکې او څومره درنه وي، په زراو خلک په یو یو تیاره کې ځایږي. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې مذکور کې لآیات، دلایل دي، لقوم، دپاره دا قوم یؤمنون چې ایمان لرونکي دي. والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله ګرځولی دي تاسو دپاره د کورونو ستاسو نه ځایونه د آرام. نو خپل کور ته سړی راشي او آرام وکړي او دمه وکړي. وجعل لکم، او ګرځولی دي تاسو دپاره من جلود الانعام، د پوستکو د چارپیانو نه، بیوتن، کورونه، یعنی خیمې. مخکې به خلکو د دې څرمنو نه خیمې جوړولې، اوس نور شیان آلات پیدا شو، د هغې نه جوړوي. تستخفونه، چې تاسې په سپکه باندې واخلئ، او یوم ظعنکم، په ورځ د سفر ستاسې، چېرته چې ځئ ګوره کوټه ده او ګرمي م پې دفه کېږي، یخني م پې دفه کېږي، او چې ځې راواخله او په یو داس باندې واچوه، په اوښ باندې واچوه، ایسته روان شه. و یوم اقامتکم، او په ورځ د اقامت چې بېرته رالی خپل کور ته هم سپکی راواخله د اوښ د شانه او دننه کور کې کېده، او که سفر کې ځه. ومن اصوافها، او د وړیو د دې نه، صوف دا د میږو وړیو ته ویل کېږي، د پسه په شا باندې چې کومې وړي هغې ته صوف وایي. او اوبارها، او وړی د اوښانو، د اوښ وړی ته وبر وایي. د اوښ وړی څومره قیمتي ده، یو څادر په 100 روپۍ باندې کېږي. و اشعارها، او د وضو په شا باندې چې کومې وړی وي، لکه موږ او تاسو ورته وژغنې وایو، او عربۍ کې ورته شعر وایي. اساسا، سامانونه درته جوړیږي، قسمه قسم مختلف قسمه سامانونه جوړوي. ومتاعا، او فایده د تاسو دپاره، الی حین، تر یو وخته پورې. والله جعل لکم، الله ګرځولی تاسو دپاره، مما د هغه نه، مما خلق، هغه نه چې الله پیدا کړي دي، ظلالا، سوري. وجعل لکم من الجبال، ګرځولی دي تاسو دپاره د غرونو نه، اکنانن. دا اکنانن هغه چې سړی پکې پټیږي، یو لکه سمڅه او غارونه. وجعل لکم سرابیلا، ګرځولی دي تاسو دپاره جامې، کالی. تقیکم الحر، چې وساتي تاسې د ګرمۍ نه. نو بعضې کالی وي چې هغه د ګرمۍ دفع کوي،
وسرابیلا او همدارنګې قمیصونه او جامې لکه زغرې تقیکم باسکم چې وساتي تاسې د جنګ ستاسو نه. زغره وي هغه چې واغوندې نو دغه به در باندې تاثیر نه کوي. اوس هماغې د زغرو نه دا ضد مرمي واسکټونه جوړ کړي دي. انسانانو ترقې اوس لکه اوس مخکې توره وه نو توره په هغې تاثیر نه کو، او اوس مرمۍ ده نو مرمۍ دپاره ضد مرمي او دغه جوړ شي. کذالک زری چې ورته وایي کذالک یتم نعمته، همدارنګې پوره کوي الله پاک نعمتونه خپل علیکم په تاسو لعلکم تسلمون دپاره دی چې تاسو غاړه کیږدئ. فإن تولوا که وګرځېدئ فإنما علیک البلاغ، بېشکه پیغمبره په تا باندې دا تسلي د نبي علیه السلام لره چې تا باندې صرف رسول دی مبین ښکاره. یعرفون دوی پیژني نعمت الله نعمتونه د الله، ثم ینکرونها او بیا انکار کوي په هغې، او اکثرهم الکافرون اکثر د دوی نه انکار کوونکي دي، یعنی پټونکي دي حق لره پس د علم نه چې ښه ورته معلومیږي خو بیا انکار کوي. ویوم نبعث من کل امة، نو دارنګې مخکې رکوع کې دلایل د توحید او ابطال د شرک او انکار د مشرکینو د منکرینو، په دې کې هم دلایل د توحید او وعید او بیان د انجام د دوی الله پاک ذکر کوي. همدارنګې بیان د مشرکانو دفع ذکر کیږي او رد په مشرکانو باندې ذکر کیږي. نو فرمایي یوم نبعث من کل امة، هغه ورځ چې موږ راپورته کړو من کل امة د هر یو امت نه شهیدن گواه، ثم لا یؤذنو بیا به اجازه نشي ورکولی په عذر کې، عذرونه به نشي قبلولی للذین کفروا د پاره دا کسانو چې کافران دي، ولا هم یستعتبون او نه به دوی بیرته راګرځولی شي دنیا ته چې زه دنیا ته بیا لاړ شي او بیا عمل وکړي، نه. وإذا رأى الذین ظلموا کله چې وګوري هغه خلک چې ظالمان دي العذاب عذاب لره فلا یخفف عنهم نشي سپکولی د دوی نه، ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی کیږي. وإذا رأى الذین اشرکوا کله چې وګوري هغه خلک چې مشرکان دي شرکاءهم شریکان خپل، نو قالو دوی وی ربنا ای رب زمونږه هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږه شریکان دي، الذین هغه خلق کنا چې مونږه ندعو چې رابللم من دونک بغیر ستانه، فالقوا الیهم القول نو دوی خطا کی دوی طرف ته خبره جواب انکم لکاذبون، انکم بشک تاسو چې لکاذبون دروغ جنانه. والقوا الی الله دوی با پیش کی الله پاک ته یومئذ په دغه ورځ باندې السلام اسلام یعنی صلح په ترک د شرک، یاره الله پاک مونږ نور شرک نه کوو، خو لیکن هلته پې عذر قبول نه دی. او وضل عنهم ورک بشي دوی نه ما هغه کانو یفترون چې و دوی د ځان نه جوړونکي. دا څوک دي الذین کفروا هغه خلک چې انکار کوي او تکذیب کوي، وصدوا عن سبیل الله من کوي خلق د لارې د الله نه، زدناهم منګه زیاتو دوی لره عذابا عذاب فوق العذاب بره د نور عذابنا، بما کانوا یفسدون په سبب داغه چې دوی فساد کوي. ویوم نبعث فی کل امة او هغه ورځ چې منګه راپورته کو په هر یو امت کې شهیدن گواه علیهم په دوی باندې من انفسهم د نفسونو د دوی نه، یعنی دا اعذاب شهیدی وي. لکه بل ځای کې الله وایي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون من انفسهم وجئنا بک منګ براولو تا پیغمبر شهیدن گواه علی هؤلاء په دې قوم ستا باندې په دې اهل مکه باندې، ونزلنا علیک الکتاب او موږ نازلو په تا باندې پیغمبره کتاب تبیانا لکل شیء وضاحت د پاره د هر یو شي، وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت وبشرا للمسلمین او زیره د پاره د مسلمانانو.
ان الله یأمر بالعدل، بشک الله پاک امر کوي په عدل او په انصاف سره. نو دا مخکې کې بیان د دلایل د توحید او د باس بعد الموت، او همدارنګې په دې کې دلایل د توحید او د باس بعد الموت او بیان د عدل الله پاک ذکر کوي په مقابله د ظلم کې. ان الله یأمر بالعدل، الله پاک امر کوي په عدل باندې، په انصاف باندې، والاحسان او په احسان، یعنی او په صدقه کولو د ذی القربا و ایتاء ذی القربا او ورکول د خاوند د قرابت ته، د خپلوانو ته په ورکړه باندې الله پاک امر کوي چې خپلوانو سره خپلولي پالئ. وینها عن الفحشاء او منع کوي خلق د بې حیایي نه، والمنکر او د نارواو نه، والبغي او د ظلم نه او د تجاوز نه، په اقاربو باندې ظلم او زیاتی مه کوئ. یعظکم نصیحت کوي الله پاک تاسو ته په دې شیانو، لعلکم تذکرون د پاره دی چې تاسو پند او نصیحت واخلئ. واوفوا بعهد الله او پوروالی وکئ په وعدې د الله، اذا عاهدتم کلم چې وعده وکړه، او ولا تنقضوا الایمان او مه ماتوئ تاسې قسمونه، قسم هم چې وکړه په خپل قسم ودرېږئ، بعد توکیدها پس د محکمولو د دې په ذکر د الله پاک، د الله په نامه سره محکم کوي او مضبوطی کوي، نو بیا مه ماتوئ. او وقد جعلتم الله علیکم او تاسې ګرځولی الله پاک په تاسو باندې، جعلتم ګرځولی تاسې، وقد جعلتم ګرځولی تاسې الله، جعلتم الله ګرځولی تاسې الله پاک علیکم په تاسو کفیلا ذموار، چې الله گواه دی. ان الله یعلم الله پاک پوهیږي ما په هغه څه باندې تفعلون چې کوئ. ولا تکونو مکیږئ تاسې ای مشرکانو کلتی په شان د هغې ښځې نقضت عزلها و هندوستړی خدای ناراضه. نو الله پاک دې ځای کې هغې رکو کې هم مثال و په دې رکو کې هم مثال د توحید د باری تعالی، چې مشرکان داسې د مشرکانو داسې عمل دی لکه دا وایي په مکه معظمه کې یوه ښځه وه او لیونۍ وه، هغه به داسې کار کوو چې دا سپنډسی به یې جوړ کړه، دا تار به یې جوړ کړه د وړیو نه او بیرته به بیا وسپړو. او یا الله پاک مثال ذکر کوي چې دې مثال داسې دی لکه چې یو سړی یو کار وکړي او بیرته خپله خواري ګډه وډه کړي، لکه د کوچنیانو غوندې هغه وایي چې خپله خواري ګډه وډه کورونه جوړ کړي به وران کیسته په لغتو باندې ووهي. الله ویل ولا تکونو مکیږئ تاسې کلتی په شان د هغې ښځې نقضت عزلها چې سپړي هغه تار خپل، من بعد قوت پس د مضبوطیان او محکموالینا، انکاثن په نقصان سره، تتخذون ایمانکم تاسې نیسئ قسمونه خپل، دخلن د پاره د فریب او د دوکې او د خدع، بینکم په منځ ستاسو کې، ان تکون امة هي اربع چې وي یو جماعت، هي اربع چې هغه اکثر وي عددن او مالن، امت من امت دی امتنا، انما یبلوکم الله بشک په امتحان کې اچي تاسې الله پاک به په دې سره، بعض ته زیات مال ورکی او بعض ته کم، بعض ته زیات بچیان ورکی بعض ته کم. ولا یبینن لکم او چې بیان کی تاسو د پاره یوم القیامتی په ورځ د قیامت، ما هغه کنتم فیه چې وی تاسو په هغې کې تختلفون اختلاف کوونکي. ولو شاء الله کچیرې وغواړي الله پاک، لجعلکم امتا نو به ګرځئ تاسې یو جماعت، واحدتا یو، ولکن یضل من یشاء لیکن گمراه کوي الله پاک چاله چې خوښه شي، ویهدي من یشاء هدایت کی چاته چې خوښه شي. یعنی څوک چې د هدایت طلب کوي الله هغه ته هدایت کوي، او څوک چې ضد او عناد نه کار اخلي نو هغه هماغسې ګمراه پرېږدي. ولتسألن خامخا به تاسو نه پوښتنه کیږي عما په باره دغه کې کنتم تعملون چې تاسو عمل کوونکي وئ. ولا تتخذوا ایمانکم منسئ تاسې قسمونه خپل،
دخلن فریب بینکم په منځ تاسو کې فتزل قدم چې وښویږي قدم د دوی بعد ثبوتها پس د محکم والینا وتذوق السوء او وڅکئ تاسې بد عذاب بما په هغه صددتم چې تاسې منع کوئ عن سبیل الله د لارې د الله نه ولکم عذاب او تاسو دپاره عذاب دی عظیم ډېر لوی په آخرت کې ولا تشتروا ما خلی تاسې بعهد الله په وعدې د الله باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي یعنی پیسې که هر څومره واخلئ د الله د وعدې په مقابله کې هغه کمې دي انما عند الله بېشکه هغه څه چې د الله سره دي هو خیر هغه بهتر دی د پیسو نه لکم تاسو دپاره ان کنتم کئ تاسې تعلمون پوهیږئ په دې باندې ما عندکم هغه چې تاسو سره دی د مال نه ینفدو هغه پناه کیږي یفنا وما عند الله هغه چې د الله سره دی باقین هغه باقي پاتې کیدونکی دی که چیرې صبر هم وکړه په دې باندې نو الله پاک به هغه نعمتونه درکړي ولنجزین الذین صبروا او خامخا به بدله ورکړو موږ هغه خلکو ته چې صبر یې کړی اجرهم بدله د دوی باحسن ما کانو په ډېر ښه هغه چې ودوی یعملون عمل کوونکي من عمل صالحا چا چې عمل وکړو صالح من ذکرن د نارینه نه او انثى او یا د ښځې نه یا دا د عمل ته راجع دی چې عمل یې وکړو ذکرن کامل او نارینه عمل یې وکړو انثى یا ناقص عمل وکړو او وهو مؤمن او دی مؤمن وي فلنحینه نو موږ به ژوند ورکو دته حیاتا طیبتا ژوند ښایسته ښه زندګي به په آخرت کې ورکو ولنجزینهم بدله به ورکو موږ دوی ته اجرهم بدله د دوی باحسن ما کانوا یعملون په ښایسته هغه چې دوی عمل کوونکي وو یعنی ښه بدله به ورته ورکي یو په سله او یو په 2,000 یو په 80,000 یو په 1,00,000 باندې فاذا قرأت القرآن ای پیغمبره چې کله قرآن لولي نو فاستعذ بالله اوس دا ده چې یو انسي شیطان دی یو جني شیطان دی نو د دواړو نه د جني شیطان خو هغه چې دلایل ورته وایي او د جني شیطان انسي شیطان او جني شیطان د دې دفعه هغه الله پاک ښودلې ده چې څه وکړه په اعوذ بالله ووایه اعوذ بالله سره شیطان ویل کېږي او تختی دا هغه ځای نه نو کله چې د قرآن لوستو نو فاستعذ بالله ته پناه وغواړه په الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه بعضې خلک چې همداسې خبرې کوي هم اعوذ بالله وایي نه نورو خبرو کې یا د حدیثو عبارت سړی وي یا د فقه عبارت وي نو هغې کې د اعوذ بالله ضرورت نشته د قرآن جمشان سره خاص دی اعوذ بالله چې شروع د تلاوت وي نو اعوذ بالله و بسم الله به دواړه وي او چې منځ د تلاوت او سر د صورت وي نو یوازې بسم الله به وي اعوذ بالله ته ضرورت نشته او که تلاوت دې بس کو او بیا دې شروع کو نو بیا اعوذ بالله ووایه انه لیس له سلطان شان دا دی لیس له سلطان نشته د شیطان لره بادشاهي او تسلط په دې وسوسې سره علی الذین په خلکو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعلى ربهم یتوکلون او پر رب خپل باندې توکل کوي د دوی څه بادشاهي نشته خو هسې وسوسه د وسوسه در اچوي د وسوسې دپاره اعوذ بالله ووایه نو دی به تختی بیا انما سلطانه بېشکه تسلط د شیطان علی الذین په هغه خلکو دی یتولونه چې دوستي کوي د شیطان سره والذین او هغه خلکو سره والذین او هغه خلک هم به مشرکون چې دوی په سبب د دې شیطان سره مشرکون شرک کوونکي دي ځکه شیطان ورته لغزش ورکوي چې نه دغه بوتان چې دي دا هم یو شی ځان ته وایي او د دې عبادت چې وکړي او دې ته سجده وکړي الله پاک په دې خوشحالیږي نو ایستی روان کړي په دې باندې لکه بل ځای کې الله وایي وزین لهم الشیطان اعمالهم وإذا بدلنا آیتا او کله چې بدل کو موږ یو آیات مکان آیت په ځای د بل آیات والله اعلم الله ښه پوهېږي بما په هغه باندې ینزلو چې نازلوي الله ښه پوهېږي چې څه د مقصد دپاره او د الله کار دی خو دوی څه وایي قالو دا مشرکان وایي انما انت مفترن
ته د ځان نه جوړونکي. ځکه یو وخت کې د یو څه ویلې، اوس بل څه وایي. یو وخت کې د ویلې چې بیت الله ته مونځ کوي، بیا د بیت المقدس ته مونځ کوي، بیا د بیرته بیت الله ته مخ واړو. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دوی نه پوهېږي. دې کې الله پاک ځکه هلته وایي چې امتحان مې واخیسته دې خلکو، چې زه دا مؤمن او غیر مؤمن معلوم کوم، مخلص او غیر مخلص معلوم کوم. قل ورته وایي نزله روح القدس، نازل کړی دی قرآن لره روح القدس، یعنی هغه روح چې پاک دی د شر او د فساد نه، او څه چې الله ورته ورکړي هماغه پیغمبر ته راوړي. من ربک، د جانب د رب ستانه، بالحق، په حق سره. د څه دپاره؟ لیثبت الذین، چې محکم کي هغه خلک آمنو چې مؤمنان دي، او وهدن، دا هدایت دی، وبشرا، او زیری دی، للمسلمین، دپاره د مسلمانانو، د هغه خلکو چې غاړه ایښودونکي وي. ولقد نعلم، ومونږ پیژنو، انهم یقولون، چې بېشکه دا مشرکان به وایي، انما یعلمه بشر، چې بېشکه دا قرآن وی ښودلی دی دی ته یو انسان. وی ورقه ابن نوفل نومېده، او هغه ورته ښودلی دی، نو هغه عجمي لسان والا و. نو الله وی لسان الذي، ژبه د هغه کس، یلحدون الیه، چې دوی کږوي او ورته وایي دا خبره هغې طرف ته، اعجمي، دا هغه ژبه عجمي ده، غیر عربي ده. او هذا، دا قرآن چې دی، لسان، ژبه د عربي مبین، په عربي مبین سره. لکه ما درته ویلي چې یو عربي مبین ده، یو عربي قحطان ده. نو دا د حجاز مقدس عربي چې ده، دا عربي مبین ده. قرآن عظیم الشان په عربي مبین باندې راغلی. نو هو الکتاب العربي المبین. ان الذین، بشک هغه خلق، لا یؤمنون بآیات الله، چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله، لا یهدیهم الله، هدایت نه کوي الله دوی ته، ولهم عذاب علیم، دوی دپاره عذاب دی دردناک. انما یفتری الکذب، بشک دوی جوړی دروغ، الذین، هغه خلق، لا یؤمنون، چې ایمان نه راوړي، بآیات الله، په آیاتونو د الله باندې، واولئک هم الکاذبون، او دا خلق چې دي دوی دروغجنان دي. من کفرا، چا چې انکار وکړه، بالله، په الله باندې، من بعد ایمانه، پس د ایمان خپلنا، الا من اکرها، مگر هغه څوک چې زور وکړی شو پې. اکراه پې څنګه وشوه؟ چې کلمه د کفر ووایه که نه یې وژنو دي، او د ده 100% دا یقین وي چې یاره که چېرته کلمه د کفر ونه وایم نو ما مړ کوي، نو ده ته کلمه د کفر جایز ده. خو زړه بیا څه وي؟ مطمئن په ایمان باندې، وقلبه مطمئن بالایمان، او زړه بیا مطمئن په ایمان سره وي. لکه لا یحب الله الجهر بالسوء کې هم دا مسله راغله. ولکن من شرح بالکفر، لیکن هغه څوک چې خلاص یې کړه په کفر باندې، صدرا سینا، او بالکل ویل چې یاره زه کافر کېږم، نو فعلیهم غضب، نو په دوی باندې غضب دی، من الله، د الله طرفنا، ولهم عذاب علی عظیم، او دوی دپاره عذاب لوی دی. ذالک بانهم، دا په سبب د دې سره چې دوی استحب الحیات الدنیا، دوی غوره کړی او خوښ کړی دی ژوند د دنیا، علی الاخرة، په آخرت باندې. وان الله، او بشک الله پاک چې دی، لا یهدی القوم الکافرین، هدایت نه کوي قوم کافر ته، یعنی چې هغوی په کفر باندې هم داسې دوام کوي. اولئک الذین، دا هغه خلک دي، طبع الله علی قلوبهم، چې مهر لګولی الله پاک په زړونو د دوی، وسمعهم، او په غوږونو د دوی، وابصارهم، په سترګو د دوی باندې، واولئک هم الغافلون، او دا خلک چې دي دا ناخبره دي. لا جرم، خامخا، انهم فی الاخرة، چې بېشکه دوی به په آخرت کې، هم الخاسرون، دوی تاوانیان دي، غټ تاوان به دوی وکړي، ځکه چې د ټول عمر دپاره په دوزخ کې پراته وي، الله هم دې وساتي. ثم ان ربک، دا بشارت دی، بیا بېشکه رب ستا چې دی پیغمبر، للذین، دپاره د هغه خلکو، هاجرو چې هجرت یې کړی، من بعد ما فتنو، پس د هغه نه چې دوی په فتنه کې واچولی شو، او اکراه پې وشوی شو په کفر باندې، ثم جاهدوا، بیا جهاد وکړو، وصبروا، او صبر یې وکړو په تکلیفونو باندې. ان ربک، بېشکه رب ستا چې دی، من بعدها، وروسته د دې فتنې نه، لغفور، مغفرت کوونکی دی، او رحیم، مهربان دی.
یوم تأتی نو دغه رنګې دا مخکې رکوع کې بیان د خسران د آخرت او په دې کې بیان د مجادلې او د مکافاتو ذکر کوي په ورځ د قیامت کې. همدارنګې مجادله د هر یو نفس د نفس پل سره د پاره د دفع د عذاب دا ذکر کیږي. فرمایي یوم تأتی کل نفس تجادل، یا هغه ورځ یاده ساتئ چې راشي هر یو نفس تجادلو او جګړه به کوي عن نفسها د خپل ځان نه، وتوفا پوره پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما عملت څه چې عمل کړی دی، وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نه کیږي چې یو عمل یې ګناه یې نه وي کړي او دوی پسې لیکلی شوي، نه دا شی نشته. وضرب الله مثلا او بیانوي الله پاک مثال قریتن د اهل د قریې کانت آمنتن چې هغه وه په امن کې، دا مکه معظمه یادوي، مطمئنتن او مطمئنه وه، یأتیها رزقها راته به دې ته رزق د دې رغدن پراخه من کل مکان د هر طرف نه، فکفرت او دوی انکار وکړو، یعنی اهل د دې قریې انکار وکړه، معنا فکفرت اهل القریتی اهل د دې قریو انکار وکړو بانعم الله په نعمتونو د الله، فاذاقها الله نو وڅکه دې قریې لره الله پاک لباس الجوع کالی د ولګې، یعنی داسې د اولګه پې ور دغه کړه ور زیاته کړه، والخوف او د ویري، بما کانوا یصنعون په سبب داغه چې دوی کوم عمل کوو کفر کوو. دارنګې قاص سالم وکاله نبی علیہ السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو نو قاص سالم پې راغله او په دې ویره او ترس کې مو چې کله به پیغمبر راځي. ولقد جاءهم رسول راغی دوی ته رسول منهم د دوی نه راغلی او دوی ته پیغمبر منهم د دوی نه، یعنی انسانو او عربیو او بیا حاشمیو، فکذبوه دوی تکذیب وکړه دي، فاخذهم العذاب ونیول دوی عذاب وهم ظالمون او دوی چې دي ظلم کوونکي دي. نو فکلوا خورئ مما د هغه نه رزقکم الله چې روزي درکړې تاسو ته الله پاک حلالا حلالا طیبا پاکا، واشکروا او شکر وباسئ نعمت الله د نعمت د الله پاک ان کنتم کشیرې تاسې ایاهو دغې الله لره تعبدون عبادت کوونکي. انما حرم علیکم المیتة بشک حرام کړی د الله پاک په تاسو باندې مرداره، والدم او وینه، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله به او هغه چې اواز کړی شوی په هغه باندې د غیر الله دپاره په دی، یعنی په وخت د ذبح کې د بسم الله په ځای باندې بسم الله والعزات ویلی دا حرامه ده، او یې نظر لغیر الله کړی چې یاره که دا کار زما وکړو نو د فلانی بزرګ په نامه باندې بس یو په سالالوم، نو دا نظر لغیر الله دی، او که بت یاد که او که بزرګ یاد که او که هر څوک یاد که د الله ذات په نامه باندې به یو دغه علاله کې او نظر به ساتي، داسې به وی چې پلانې کار زما وکړه زه به د الله په نامه باندې یو پسه حلالوم، یو غوی به حلالوم، یو سنډا به حلالوم، یو میخه به حلالوم، داسې ووایه، یو اوښ به حلالوم. فمن اضطر هغه څوک چې مجبوره شو او اړ شو دې ته چې دا مرداره وخوري، خو غیر باغن چې نه وي دی تجاوز کوونکې، یعنی بل دغه باندې مستر باندې ظلم او زیاتی ونه کي، ولا عادن او نه تجاوز کوونکې په قدر د ضرورت، نه چې څومره ضرورت وي هغومره وخوره، داسې مه وایه چې زه خو هم دا نن ورځ راته حلاله شوې ده او ښه ډېره به وخورم، نه دومره وخوره چې خپل ځان پې وساتي. فإن الله غفور الله مغفرت کوونکی دی، که یو کپ نیم سړي نه زیات وشو اما الله به ورته بخښنه وکړي او توبه دې وباسي، او رحیم مهربان دی په حلالولو د حرام شیانو په وخت د ضرورت کې. ولا تقولوا او مه وایئ لما تصف السنتکم د پاره د هغه چې ذکر کوي ژبې ستاسې الکذب دروغ، څه وایي هذا حلال دا حلال دی و هذا حرام، نه د ځان نه داسې مه وایئ، یو شی حرامول او حلالول تحلیل او تحریم دا د الله پاک کار دی او د الله د پیغمبر کار دی. علی الله الکذب و نو حرام لتفتروا علی الله
د پاره دی چې جوړ کوي په الله باندې الکذب دروغ. دا شرک دی، د الله باندې دروغ مه وایئ. ان الذین بشک خلق یفترون چې جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ لا یفلحون هغه نه کامیابیږي. متاع قلیل یعنی فایده د دوی دپاره ډېره کمه په دنیا کې، ولهم عذاب نو دوی دپاره عذاب دی علیم دردناک په آخرت کې. وعلى الذین هادو او په هغه خلکو باندې چې یهودیان دي حرمنا منګه حرام کو ما قصصنا علیکا هغه چې منګه بیان کړی په تا باندې من قبل مخکې دینا. وما ظلمناهم منګه ظلم نه وکړی په دوی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي. ثم ان ربک بیا بېشکه رب ستا چې دی پیغمبره للذین دپاره د هغه خلکو عملوا السوء چې عمل یې کړی بد بجهالت په ناپوهۍ ثم تابو او بیا رجوع د توبې وکړه من بعد ذلک وروسته د عمل نه واصلحوا او عمل خپل صحیح که ان ربک بېشکه رب ستا چې دی من بعدها وروسته دې نه لغفور مغفرت کوونکی دی او رحیم مهربان دی. اوس دا مخکې کې دفع د شرک راغله او دلایل نقلیه عقلیه د توحید د باری تعالی په دې کې دلایل نقلیه ذکر کیږي. ان ابراهیم کان امتا بشک ابراهیم علیه السلام کان امتا دا یو پیشواو امتو نو د عزت او د قدر په خاطر ابراهیم علیه السلام ته امت ویلی. لکه بعضې خلک وایي کنه دا فلانی سړی چې دی دا یو تنظیم دی یو تحریک دی او یو جمعوالی دی نو ابراهیم علیه السلام ته الله د عزت په وجه باندې امت لفظ ذکر کړي ان ابراهیم کان امتا. او یا داسې ده چې دا دا په عربۍ کې اصل ته وایي او تا د پاره د وحدت ته نو معنی دا ده چې ان ابراهیم کان دا یو اصلو تن یو یعنی دا یو یکتا اصلو او پیشواو او قانتن دا تابعدارو مطیعو دا اللہ پاک فرمان بردارو للہ اللہ لر حنیفا مائلو دا باطل نا حق طرف تا ولم یکو من المشرکین دا نو دا مشرکانونا او یهودوی منگا دا ابراہیم علیہ السلام پا مذہب یو نو تاسو دروغ وی ځکه تاسو مشرکان هغه مشرک نو. شاکرا لانعمه دا شکر گزارو د نعمتونو د الله د نعمتونو د الله پاک شکر است شکر گزار بندو. اجتباه الله دا غوره کړی د پاره د نبوت او وهداه هدایت ورته کړی ګوره وړوکې یوانو او کوچنی د 2 کالو او 2 کالو ته لا عمر خپل مور سره مناظره وکړه پلار سره مناظره وکړه او همدارنګې نمرود سره مخامخ مناظره وکړه او مقابله ور سره وکړه د توحید د باری تعالی دپاره. وهداه هدایت ورته کړی الی صراط مستقیم سیدی لارې ته. وآتیناو من ورکړی ابراهیم علیه السلام ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتا نیکی یعنی ښه شهرت او ښه نوم یې ورکړی او وانه فی الاخرة او بېشکه دا په آخرت کې لمن الصالحین دا به د اعلی صالحین نه وي ځکه د اولو العزم پیغمبران نه وي. ثم اوحینا الیک بیا وحی وکړم ای پیغمبره موږ تا ته ان اتبع چې تابعداري وکړه ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې مایل دی د باطل نه حق طرف ته او د افراط او تفریط نه خالی دی. وما کان من المشرکین نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه انما جعل السبت بېشکه ګرځولی شوې د خالی ورځ په یهودو باندې د خالی ورځ ښکار بند چې دا مه کوئ علی الذین پاغه خلق باندې اختلافو چې اختلاف وکړو فیه پدې کې وان ربک ځکه د خالی په ورځ باندې دوی 3 ډلې جوړې شوې
یو ډلې ښکار وکړو، یو ډلې ښکار هم ونه که او منع هم ونه کړه، او بلې ډلې منع وکړه، نهي عن المنکر یې وکړو، نو هغه نهي عن المنکر والا د عذاب نه خلاص شو. او هغه دوه ډلې چې چا ښکار کړی او چا ماو نه وه کړې، دا دواړه پکې تباه شو. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ رَبَّكَ او بېشک رب ستا چې دی لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم فیصله به وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامتي په ورځ د قیامت فیما په باره د هغه کې کانو فی چې و دوی په هغې کې یختلفون اختلاف کوونکي د نورو مؤمنانو سره. نو څه وکړه اوس پیغمبره؟ ادعو الی سبیل ربک راوبله دا خلک لارې د رب ستا ته بالحکمت په حکمت سره، او طریقه د تبلیغ ورته ذکر کوي چې داسې په ښو اخلاقو سره او په نرمو اخلاقو سره، والموعظة الحسنة او په واز ښایسته باندې، وجادلهم او جګړه وکړه دوی سره بالتي په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ډېره ښایسته ده. ان ربک بېشکه رب ستا چې دی هو اعلم هغه ښه پوهېږي بمن په هغه چا باندې دوله چې ګمراه دی عن سبیله د لارې د الله نه، وهو اعلم بالمهتدین او دا الله پاک ډیر عالم دی بالمهتدین په هدایت مندونکو باندې. وان عاقبتم کچیرې ای پیغمبر دوی تا ته ضرر رسوي نو فعاقب تاسو کوئ، وان عاقبتم نو فعاقبو تاسو ورته ضرر ورسوئ بمثل ما عوقبتم به په مثل د هغه چې سزا درکړی شوې ده تاسو ته په هغې باندې. او ولئن صبرتم که صبر هم وکړو لهو خیر للصابرین دا بهتر دی د صبر کوونکو دپاره. نو وصبر صبر کوئ پیغمبره وما صبرک نه دی صبر ستا الا بالله، یعنی جزا او بدلې الله درکوي، د صبر بدله الله درکوي. او ولا تحزن علیهم مخه پکېږه په دوی باندې په عدم اطاعت، او ولا تکو فی ضیق مکېږه ته په تنګوالي کې، تنګي مه اختیاروه مما د هغه نه یمکرون چې دوی کم تدبیرونه جوړوي، د دوی د تدبیرونه هېڅ پروا مه ساته. ان الله بېشکه الله پاک چې دی مع الذین د هغه خلکو سره دی اتقو چې هغوی ایریږي د شرک نه، او والذین او هغه خلک هم محسنون چې هغوی نیکوکاره خلک وي، نیکی کوونکي وي، الله پاک د هغوی سره ملګری دی، نو هېڅ پروا د دې مه ساته. دا صورت نحل نو دا مکی صورتو او په دې کې توحید، رسالت او تخویف او بشارت تفصیل سره ذکر شو. ټول صورت خلاصه راووته لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وسلم.